د ننګرهار په درینور ولسوالۍ کې کروندګر د عطري ګلابو له دنګو بوټو حاصل راټولوي. هره خوا د ګلابو خوږ عطرین بوی خور دی. د هر کروندګر په غاړه د ګلابو زولۍ ده او وایي سږنی حاصل یې ښه 1 کیلو په کرونده کې تر 80 افغانیو پلورل کیږي. کیلو 15 روپیو مخکې 6 روپۍ کم شوی دی. څه کالي عایدات ښه دی، شکر دی، الحمدلله ډیر ښه. ګلان کیږي ښه ډیر. هر دا پټې تقریبا 100 کیلو 250 کیلو داسې کیږي. دا خرڅیږي ټول یو 0 روپۍ راځي موږ ته. هر کروندګر خپل حاصل راټولوي او دلته یې له ټولو وروسته د عطر جوړولو فابریکې ته لیږدوي. دا ګلان خو دی وخت کې ټول د خانان پټیو د دې سبای وختي غونډې او دلته راوړي او بیا دا ګلان وړي ښار ته هلته یو فابریکه ده، هغې نه بیا دې ځای نه اوبه وباسي، بیا دې نه یو رقم عطر دی عطر جوړېږي. د ننګرهار کرنې ریاست مسؤلین هم سږکال د ګلابو د حاصل د زیاتوالي خبر ورکوي. د کرنې ریاست ویاند اجمل سبحاني وایي د دې ولایت په 3 ولسوالیو اچین، سپینغر او درینور کې عطري ګلاب کرل شوي چې سږنی حاصل به یې 250 ټنه وي. چې د بزګرانو څخه یا د بڼوالو څخه 1 کیلو د ګلابو هغه ګلان په 80 افغانۍ اخلي، چې تیر کال 188 ټنه د ګلابو حاصل موږ درلوده، چې د دې څخه بزګرانو یا بڼوالو 12 میلیونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي وو. سږ کال چې رفع حاصل لا هم روان دی، موږ 260 ټنه حاصل راټول کړی دی، چې زموږ اټکل دا ښیي تقریبا د 250 ټنو په شاوخوا کې به موږ حاصل ولرو. د ګلابو څخه سږکال په حاصل کې تقریبا د 15 څخه تر 20% پورې زیاتوالی راغلی. کرنې ریاست وایي د ګلابو کر د بزګرانو ژوند ښه کړی او بزګران هم د ګلابو له ترلاسه شوي ګټې خوښ دي. خو دوی وایي که په دې ډاډه شي چې هر کال حاصل په ښه بیه اخیستل کیږي، هیڅکله به د کوکنارو کر ته زړه ښه نه کړي. د عطري ګلابو د پروسس لپاره په ننګرهار کې د افغان روز په نوم د عطر جوړولو یوه لویه فابریکه له کلونو راهیسې فعاله ده، چې له کروندګرو ګلان اخلي او تر پروسس وروسته ترې عطر جوړوي او بیا یې په بازار کې پلوري.